بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د 1401 کال د فورمونو حل ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو د لومړي سره درسره لیدلي وي تر څو درته ګټور تمام شي. ګران زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې په دې چینل کې ټول درسونه درسره وګورئ. پلی لیستو باندې به کلیک وکړئ. اول به چینل باندې کلیک وکړئ، لاړ به شئ پلی لیستو ته او پلی لیستو باندې به کلیک وکړئ. ټول فولډرونه به درته راشي. هر مضمون مو چې په هر ژبه په کار وي، په دري ژبه، په پښتو ژبه ټول موجود دي. تاسو کولی شئ د لومړي سره ټول درسونه درسره وګورئ او هم کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې کله دا درسونه درته رسیږي نورو ملګرو ته هم ورسوئ تر څو چې دې صدقې جاریه کې ټول سره شریک اوسو. موږ او تاسو ګران زده کوونکو راځو د خپل درس ته او موږ او تاسو په دې درس کې د 1401 کال د فورمونو حل وایو. د کانکور فورمونه حل وایو چې موږ او تاسو مخکې درس کې په مټریکس باندې کار وکړو او د مټریکس درس مو په 2 ویډیوګانو کې خلاص کړ. کوم سوالونه چې په 1401 کال کې راغلي هغه هم کار کړل. نن درس هم ګران زده کوونکو هغه موهومي عددونه دي، موهومي او یا مختلط عددونه، یعنی دا دواړه موږ او تاسو دلته وایو مختلط عددونه. صحیح ده چې دا د دې برخې سوالونه په کانکور کې ډیر زیات راځي ګران زده کوونکو. مخکې کلونو کې هم ډیر راغلي دي، په 1402 کال کې هم راځي، نور کلونو کې به هم ډیر راشي. نو دې لپاره دې باندې موږ او تاسو نن جدا کار کوو. صحیح ده. او موږ لوست هم چې راغلی 10م لوست ته رسېدلي یو ګران زده کوونکو. د 1401 کال درسونه مو 10م لوست ته رسولي دي. هیله ده چې ټول هم تاسو درسره لیدلي وي او ګټور درته تمام شوي. ګران زده کوونکو، لومړي سوال ته راځو. لومړی سوال یې داسې ورکړی ده چې آی په توان د -93 څو کېږي. -93 څو کېږي. اول خو دا په یاد وي ګران زده کوونکو چې آی څه ده. آی چې دا د موهومي عددونو واحد ده او قیمت یې جذر د -1 ده. دغه چیرته چې آی ګورئ پوه شئ چې دا موهومي عدد باندې غږیږي، یعنې دا موهومي عدد ده. دا هم باید په یاد وي. صحیح ده. اوس دا سوال چې موږ ته راغلی ده باید موږ د دې توان اول جفت جوړ کړو. یعنی آی په توان د -93 ده، زه به ولیکم -94 ضرب د آی، دواړه یوه خبره ده. اوس به یعنی بیرته چې قاعدې توانونه جمع کړو همه خبره راځي. اوس به ولیکو جذر د -1 په توان د -94 ضرب د څه شي ده؟ ضرب د آی. 1 2 او دلته 3 2 څو وایي 4 2 8 کېږي او یو بغې ته 2 40 یعنی -40 شو. قاعده منفي توان جفت ده، طاق ده منفي راځي. یو په توان د هر عدد یو په آی کې آی. نو جواب زموږ د سوال څو شو؟ منفي آی. یعنی لومړی سوال جواب ده منفي آی. راځو ګران زده کوونکو دویم سوال ته. دویم سوال په موهومي عددو کې چې راغلی ده. دویم سوال داسې ویل شوي دي چې زاید مساوي کېږي کوساین د پای پر 2 جمع آی ساین د پای پر 2. داسې راغلی د سوال او موږ او تاسو ته ویلي چې زاید په توان د 101 تاسو پیدا کړئ. صحیح ده. تاسو به اول دا عدد ساده کړئ چې د دې ځواب نور څومره کېږي سره هم کېږي، هغه به ساده کړئ. اول کوساین د 90 0 کېږي، آی په خپله او ساین د 90 1 کېږي، یعنې ځواب یې څو ده؟ آی ده. اوس دواړه خوا په 101 باندې توان منجیک کړئ. آی په توان د 101 مساوي کېږي آی په توان د 101. دا بیرته توان جفت جوړ کړئ او ولیکئ آی په توان د 100 ضرب د آی. داسې به ولیکئ. آی په توان د 100 به ولیکئ جذر د -1 کل په توان د 100 ضرب د آی. 1 2 50 آی. قاعده منفي توان جفت ده، مثبت ده. یو په توان د عدد یو په آی کې آی. نو د دې سوال جواب ده مثبت آی. جواب څو شو؟ مثبت آی. لاړ به شو ګران زده کوونکو دریم سوال به کار کوو. دریم سوال چې په موهومي عددو کې راغلی ده هغه داسې ده ګران زده کوونکو. موږ ته ویلي دي چې 2 پر و منفي 2 پر و آی دا سوال ده او د دې ضربي معکوس یې غوښتی. ضربي معکوس دا پیدا کړئ چې په کانکور کې دي ډېر سوالونه راځي. ضربي معکوس ګران زده کوونکو اسې عادي تعریف کوو. دا معنا ورکوي چې دوه عددونه کله چې ضرب شي ځواب یو راوځي هغې ته ضربي معکوس وایي. مثلا که څوک وایي د 4 ضربي معکوس ووایي نو تاسو به ورته 1 پر 4 وایي. څو به ورته وایي؟ 1 پر 4. ولې چې دا دواړه ضرب شي 4 سره ځي ځواب یې څو راوځي؟ 1. نو دا دواړه د یو بل ضربي معکوس شول. دا یو بل څه شول؟ ضربي معکوس. اوس دلته چې موږ تاسو ته دا عدد راکړی د دې ضربي معکوس هم همدغسې ده. موږ وایو 1 پر همدغه عدد 1 پر 2 پر و
منفي 2 پر څو ده 2 پر و آی داسې دا د دې ضربي معکوس شو. صحیح شو. دا د دې څه ده ضربي معکوس ده. اوس په کانکور کې داسې نه راځي ګران زده کوونکو چې په مخرج کې د دې څه ولري آی ولري، نو دا به اول ګویا کوئ، یعنې د دې مزدوج به تاسو ضربوئ. اول خو داسې کولی شئ چې یو پر خپله دا 2 پر و په دواړو کې مشترک دي، دا به تاسو مشترک ونیسئ، تاسو ته به پاتې شي یو منفي آی. همدغه یو منفي آی مزدوج به په صورت مخرج کې ضرب کړئ، یو جمع آی په صورت کې یو جمع څه آی دا به ضرب کړئ. صحیح ده چې مساوي کېږي و پاس دي و پر 2 راځي، یعنې و پر 2 کېږي ضرب د پاس خو راځي آی جمع یو جمع آی، آی یو جمع څه آی تقسیم پر لاندې چې ضرب کې یو مربع جمع یو مربع کېږي چې مساوي کېږي و پر 2 په خپله ګران زده کوونکو ضرب د آی یو جمع آی تقسیم پر څو ده تقسیم پر یو مربع یو مربع یو تقسیم پر 2 چې اوس دواړه ضرب کې کېږي و پر 2 هم ضرب کې پکې و پر 4 راځي جمع و پر 4 آی. دغسې زموږ سوال څه شو حل شو، یعنې دا اوس زموږ دریم سوال حل ضربي معکوس ضربي غوښتی او په 4 ضربه کې به دا پیدا کړئ. زو بل سوال ته څلورم سوال ده. څلورم سوال ګران زده کوونکو بیا هم دا سوال راغلی ده چې 2 پر و منفي 14 پر 119 آی د دې ضربي معکوس پیدا کړئ. ضربي معکوس یې پیدا کړئ. ضربي معکوس د دې چې پیدا کېږي، ضربي معکوس چې د دې پیدا کېږي دا داسې پیدا کېږي ګران زده کوونکو چې اول به اختصاروئ، اول اختصار کړئ، دا 2 کېږي او دا څو کېږي و، یعنې دا سیالیږي، دا به اختصار کړئ. دا چې تاسو کله اختصار کړئ نو 2 پر و منفي 2 پر څو کېږي و آی چې دا موږ مخکې تاسو حل کړه، مخکې سوال و دریم سوال عمل کړه چې د دې سوال و پر 4 جمع و پر 4 آی کېږي، یعنې دا ځواب ده، ځواب راځي او دا ځواب موږ او تاسو په 4 ضربه کې پیدا کوو او هلته یې څه کوو حلقه کوو. زو پنځم سوال ته پنځم سوال حلوو. پنځم سوال ګران زده کوونکو پنځم سوال راغلی ده چې 2 جمع 3 آی د دې جمعي معکوس یې غوښتی، جمعي معکوس یې غوښتی. جمعي معکوس ګران زده کوونکو دا معنا ورکوي چې 2 عددونه جمع شي او ځواب یې څه راوځي، ځواب یې 0 راوځي، جمع شي 0 شي. یعنې موږ ته وایي که کله مثلا سوال راکړي چې 4 د 4 جمعي معکوس څوک ده موږ ورته وایو منفي 4 ده، ولې چې دا دواړه جمع شي ځواب یې څو راوځي 0 راوځي. نو دلته هم د دې دواړو علامې تاسو بدله کړئ، یعنې منفي 2 او منفي 3 آی دا د دې جمعي معکوس شو، که دواړه جمع شي ځواب یې څو راوځي، ځواب یې 0 راوځي. دا د دې څه شو ځواب شو. زو ګران زده کوونکو شپږم سوال چې په 1401 کال کې د مفهومي عددونو په برخه کې یا د مختلط عددونو په برخه کې راغلی ده. شپږم سوال د ګران زده کوونکو وایي زید مساوي کېږي x جمع y j داسې، او موږ تاسو ته ویلي دي چې د دې قیمت نقد زید جمع شپږ آی تاسو څه کوئ پیدا کړئ. صحیح شو. قیمت نقد دې چې پیدا کوئ اول خو تاسو واخلئ د دې سره شپږ جمع کوئ، یعنې شپږ جمع کوئ داسې کېږي چې زید جمع شپږ، یعنې داسې راځي، یعنې مساوي کېږي x جمع y آی وبخښئ دا آی ده دلته آی به ولیکو آی جمع شپږ آی دغسې چې دا مساوي کېږي x په خپله آی به مشترک ونیسي y جمع شپږ او وبلیکئ آی دغه ده. صحیح شو. دا شکل د دې مختلط شکل شو، یعنې دا A شو او دا څه شو B شو. تاسو ته چې کله وایي چې د دې قیمت نقد پیدا کړئ د یو زید قیمت نقد څه رقم پیدا کړئ ګران زده کوونکو جذر د A مربع جمع B مربع داسې پیدا کېږي چې دلته به مو وایي جذر د A مربع یعنې x مربع او B مربع y جمع شپږ کل مربع داسې. صحیح ده چې په 4 ضربه کې همدغه خپله همدا فرمول لیکل شوی ده او تاسو به هغه څه کوئ پیدا کړئ او حلقه به یې کوئ. صحیح شو. دا ګران زده کوونکو د 1401 کال د مختلط او مفهومي عددونو سوالونه چې څو دانې ماته لاسته راغلي وو او انشاءالله ډېر کم وو دا دفعه کې، یعنې د کانکور کې کم راغلي وو، نو ما هغه ټول درته حل کړل. تاسو ته هم کوم سوال که لاسته درغلی وي هغه متفاوته وي او تاسو پکې مشکل لري هغه حتما ما سره شریک کړئ تر څو هغې ته هم یو ویډیو جوړه کړم او ټول ملګري ترې استفاده وکړي. ښه وخت ولرئ. په